د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. ماهیپر کې د غر ښویېدو پیښه کې 3 تنه مړه او 6 تنه ټپیان شوي دي. بل خوا ننګرهار کې یوې ترافیکي پیښه کې 4 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو تر کنټرول تر حاکمیت لاندې د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي د کابل جلال آباد پر لوی لار په ماهیپر سیمه کې د غر ښویېدو پرونۍ پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون 3 تنه مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. دا څویم ځل دی چې پر دغه لویه لار ورته پیښې رامنځته کیږي او لاریانو او موټر چلوونکو ته مرګ ژوبله اړوي. بل خوا ننګرهار کې ځایي سرچینې خبر ورکړی چې د دې ولایت بهسودو ولسوالۍ اړوند بهرآباد سیمه کې د یو بار وړونکي ټیلر موټر د چپه کېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد او د سیمې اوسیدونکی انور شاه وایي چې پیښه نن یکشنبه 20 کب سهار 10 بجې د یو ټیلر موټر د کړندي تګ له امله رامنځته شوې. دوستانو دا وې د نن ورځې چمتو کلي خبره. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.